د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوی جنجال پاکستان تور پورې کړی چې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو وروستی برید په افغانستان کې پلان سوی او دا برید افغانانو کړی. خو په غبرګون کې د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د پاکستان دغه څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او غشمتونکی ځواب یې ورکړی. دا چې پاکستان نور څه ویلي. د پاکستان دغه څرګندونو ته مولوي محمد یعقوب مجاهد کوم سخت غبرګون ښودلی. بشپړ حال را سره هم د روانه ویډیو کې کتلی شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوتیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد. د ملي دفاع وزارت د پاکستان تور په کلکه رد کړ. د ملي دفاع وزارت د پاکستانی پوځ د وروستي ادعاو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي چې خیبر پښتونخوا په یوه داسې سیمه کې ده چې د پاکستان پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. د چینایي اتباعو وژل کېدل، د پاکستانی امنیتي ارګانونو کمزوري او یا هم له برید کوونکو سره همکاري په ډاګه کوي چې په دواړو حالتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پښتونخوا کې پر چینایي انجینرانو بریدګر له افغانستان څخه ورغلي دي. د ملي دفاع وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې د پاکستان د پوځ وروستي ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان پوځ دې له بې مسؤلیته او غولونکو ادعاوو ډډه وکړي. په خبرپاڼه کې ویل سوي د دا ډول پیښو د پرې ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقته څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه ده. ملي دفاع وزارت زیاته کړې چې اسلامي امارت له خپل لوري د چین هیواد ته په دې اړه ډاډ ورکړی او هغوی هم په حقیقت پوه سوي چې افغانان په داسې موضوعاتو کې ښکیل نه دي. یاد وزارت همداراز ویلي ګڼ شمېر داسې موارد لري چې د داعش خوارجو ډلې غړي د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته رااوښتي او د هغوی خاوره د افغانستان پر ضد کاروي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیم کیږي چې پاکستان یې باید په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال احمد شریف چودري پرون سه‌شنبه په یوه خبري کنفرانس کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل پر چینایي انجینرانو بمي حمله په افغانستان کې د میشت ټي ټي پي له لوري پلان سوې وه او برید د یوه افغان له لوري سوی و. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.